عمر رضی الله عنه د اسلام واقعه د ډېر عجیبه ده او دا یې ساتئ څنګه چې عمر رضی الله عنه په اسلام کې څه خو دې ګوره په شرک کې څه خو دا سخت انسان اخر څنګه راوړی د اسلام ته دی چې څنګه په دې اسلام کې څه خو دغه شان په دې شرک کې هم څه خو د دې سخت زړه کې دنه ګوره نرمي پرته وه او ذکر الله سبحانه وتعالی توفیق ورکړو په دې کې واقعه د عامر ابن ربیعه د ښځې دغه ښځه وایي چې ما د سورلۍ تیاروله او ځان مې تیارو حبشې ته موږ هجرت کوو اولنی هجرت چې مسلمانانو حبشې ته کړه نو د عامر ابن ربیعه دا ښځه لګیا د خپل سورلۍ تیاري په دې کې عمر بن خطاب رضی الله عنه تېر شو په هغه وخت کې مسلمان نه ورته ویې څه کوئ وی موږ ځو دلته موږ څوک دین ته نه پرېږدي او خلک تکلیفونه راکوي زمزم زما خاوند هم شي عمر بن خطاب ورته ویل صحبکم الله الله دې ستاسو ملګری شي چې کله دا خاوند واپس راغی عامر نو دې ښځې ورته ویي عمر راغلی او تیار ساته دا سړی به مسلمان کېږي او ته څنګه ستا ته څنګه پته ولګي وایي ما ته یې ویل چې صحبکم الله الله دې ستاسو ملګری شي او دا خبره چې دنه راووته نو د په دې زړه کې به یو ګوټ کې نرمي پرته ده سوچ او تدبر پکې پروت دی دا سړی به اسلام ته راوړي هم هغه شانو شو سبحان الله امام ترمذي رحمه الله دا روایت راوړی دی د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما نه وی رسول صلی دا خبره کړې چې اللهم اعز الاسلام باحب هذين الرجلين اليك وی یا الله رسول صلی وی یا الله اسلام له عزت ورکې په دې دوه کسانو کې د هغه کس د لاسه کم چې تا ته په ادمانو کې نږدې او کم چې ستا په ادمانو کې خوښ یو عمر بن خطاب دی او بل ابو جهل بن هشام عمر بن هشام نه دین هم دا واضح شو چې الله سبحانه وتعالی په ادمانو کې کم یو خوښ هغه عمر بن خطاب رضی الله عنه په روایت کې راځي امام حاکم رحمه الله راوړی عبدالله بن عباس نوم روایت فايك خوازيه دي رسول الله دي شوي اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصة دي كده دعاء جو وقت شوي چا لپاره د عمر رضی الله عنه لپاره او بدي اولني کې سدي باحب هذين الرجلين اليك بعمر بن الخطاب او بابي جهل ابن هشام د اسلام د ټک چې د بجله کې شي ناغه بخفله وي امام احمد رحمه الله دا روایت راوړی عمر رضی الله عنه چې خرجت اتعرض رسول الله صلی الله علیه وسلم زه په رسول الله پسې ووتم چې هغه ته مخامخ شم او هغه سره بیا خبرې وکړم او سخته دشمني وه د رسول الله سره فوجدته قد سبقني الى المسجد وی چې موقعت نو رسول الله زمانه مخکې تلو جومات مسجد الحرام ته تلو فقمت خلفه زب هغه شاته ودرېدم غلی اته پته نه فاستفتح سورة الحق رسول الله سورة الحق شروع فجعلت اتعجب من تأليف القرآن چې ساجي خبري نو بیا مې په دې زړه کې دي شوي سبحان الله دا په دې زړه کې دا خبره له رسول الله تلاوت کو وی ما په دې زړه کې چې والله هذا شاعر كما قالت قريش دا سړی سره شاعر دې څنګه چې قریش وي زما په زړه کې دا خبره وه او رسول الله د سورة حق تلاوت کو نو رسول الله دې سره ورسېدو انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون سبحان الله اسب دې د غسر برابر شو دی شاعر دی رسول الله تلاوت کوي وما هو بقول شاعر وی بریزه کې ما وی چې دا به د کاهنانو خبرې او رسول الله تلاوت کوي وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون وی چې څنګه ما بریزه کې دا راځي چې دا به د کاهنانو خبرې نو رسول الله تلاوت کوي ولا بقول کاهن قليلا ما تذكرون چې نه د کاهنانو خبرې بریزه کې یو ټکو شو اسلام دا صحیح خبره دا نه د کاهن خبرې دی او نه د جادوګر خبرې او نه د
شاعر خبري دا خبري یو چترب خبري امام حاکم امام بیهقی او درشان په نورو کتابونو کې لکه امام بزار امام طبرانی دي ټول دا قصه راوړي ده خو په مختلف طریقو سره راوړي هغه مشهوره قصه ده انس رضی الله عنه خرج عمر متقلدا سيفه عمر بن خطاب رضی الله عنه یو پیر راووتو د خپل تورې ځان سره راغستی یو روایت کې راځي چې عمر نه بخپل وی كنت اشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم ویزه ډېر سخت هم د رسول صلی الله مبارک د قریش کې د سخت سړی و نو یو ورځ چې د سخته ګرمي وه او زه په رسول صلی الله پسې ووتم سخته ګرمي و په لاره کې راپسې یو کس مخې ته راغی وی ما ته وی چې اين تعمد یا عمر چېرته روانې د بنو زهره قبیلې یو کس ورسره میلاو شو وی ما ورته چې اريد ان اقتل محمدا د محمد صلی الله علیه وسلم وجنما خبره ولا ختمومه وما توجه وكيف تأمن من بني هاشم وبني زهرة بنو هاشم سره بسكي وبنو زهرة سره بسكي لا خلقتي تسړی دي چې باساني وځي عمر بن خطاب دې سړی ته ما اراك الا قد صبأت ما ذکر ته زم صاحب شوی سړی مرګره دې سړی وته عجبا لك يا ابن الخطاب خطاب زوړي راځي سړی انك تزعم انك وانك زدايمو غټ غټ خبرې کې وقد دخل عليك الامر في بيتك وخبر وساب کور کې دنه چلی او تداوي در الله سبحانه وتعالى الطريقه ده همیشه ده حق د باطل په کور کې دنه پیدا کوي ده الله طریقه ده تاریخ رواني او ده وسه پوری وسم کم حق پرس علماء دي او هغه خلک چې په قران او حديث مضبوط دي هغه الله سبحانه وتعالى د باطل پرس ولې منځ کې را پیدا کوي دته وی چې خبر غوسه کور ته راغلی ده وته ما ذاك وی اختك قد اسلمت خور دی وی مسلمان شیر او بيرود كراجي ان ختنك واختك قد صبأ وترك دينك ساغوخه خور دی دوه مسلمانان شیر او دین یې لپاره خو دی عمر نه ډېر غوسه کې په دوی بسره وګرځېدو د خپل خور په کور دراغه فاتاهما وعندهما خباب دا اوسر خباب رضی الناس هغه قرآن خو خباب رضی الله عنه صحابه کرام کې کمزور فلما سمع بحس عمر توارى في البيت یسنګ د پدوی چې عمر نه راغی کور یو ګډ کې پټ شو ځکه دا وی په دمانه زور نه رسیدو تاریخ دین راغی په غوسه کې ما هذه الهینمه دا هینمه دا بنګ چرته د شي شو پس یې کو او سوره طه شروع کړه نبی او دی فلعلكما قد صبأتما ما ذکر د ځوانو کې سبيان شي دیو خو ته عمر نکدا حق په دې بل دین کې نو موږ باغمنونه سيدنا خبده فوثب عليه عمر فوطئه وطئا شديدا يزور سك ولورك وببدلته باني هو دخل اخ فجاءت اخته واخور لاله چې خپل خاون بچکم دي دوی د حق د بر قرباني ورکړه عمر رضی الله عنه بمخ کې د خور ګور وسو د سوي او منګه د کاکا او د ماما بمخ کې د رسول په حدیث باندې عمل نشو کولای لوی سړی وي د خلکو سره پالتو جنگونه کوي مسلمانان به تنګي به کې زوروري او چې کله ته په قران او حدیث باندې عمل وکړه نبی کله دی یو نه لري او کله د بل نه لري دا زنانه کمزوري ده نو را خپل خاوني د عمر نه بچکو نو هغه یو گزار ورکو له سخت گزار ورکو فدم وجهها هغه مخي وینیکو ناغه غوسه په دې مخ لاسه خو د ویني دتلی وی ارور اکدا حق په بل دین کې نو موږ به منونه هغه ته دا خبره وکړه چې کله دا خبره وکړه نو بیا ته خصفاوي وی زده کوي کوم چې ما په لوان ایمان وروړه پر رسول الله ایمان وروړه نو عمر راوتی وی دا کتاب را کومه کتاب دا تاسو چې کوم کتاب راک هغه نو ورکو په زوري تر واغست چې راغس اخورو ته ان کریست پلیت ته مشرک وانه لا يمسه الا المطهرون
او دې قرآن له پاک خلک لاس وړي دې خور ودې پاسه اودس وکړه اودس غسل وکړه نو عمر نه پاسې اودس وکړو بیا یې د کتاب راواغېستو په هغې کې سورة طه کوله وکړو وی کله چې سورة طه کوله وکړو په هغې نه پاسې یې لیکلي وو هغه شروع وکړه بسم الله الرحمن الرحیم عمر دنوی اسماء طیبة طاهرة وړې خواږه نومونه الرحمن الرحیم مخکې شروع وکړه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى عمر رضی الله عنه فتعظمت في صدري دا آیت را باندې ډېر غټ ولګېد په دې سینه کې او په دې زړه کې وایي چې من هذا فرت قریش دا قریش د دې تښتي څومره خوږه خبره ده ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى الله نسيت بما يجد قريش دي نسيت تختي عجيب قوم خير لياو لياو مخدته أو غايتون توسط معلوم دي بيبقى كده الله سبحانه وتعالى تذكيره مخكوشي بيبقى كده موسى عليه السلام تذكيره راش تغورشن الله سبحانه وتعالى وتعوازك فخلعا عليك إنك بالوادي المقدس طوى بيزارو بس تفيو باك ومبارك وادي ولاقك او ما تد وحي د نبوت تبارك ورکړي الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام ته نبي به مخکې د آیت عمر ابن خطاب رضی الله عنه چې کله دې تر ورسېدو انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاه لذكري لو يقينا زمان على واد عبادت داري سوق نشتي زمان لپاره منځونه کوي زمان عبادت کوي عمر ابن خطاب رضی الله عنه خبره د ادي پر ورسې ویجی دلوني على محمد رسول الله زیره دوخه نه خباب رنه ور پټ ناست چې کله ووري چې عمر نه وی چې رسول الله کوم ځای راوت وی ابشر یا عمر زیره له ګزر د خیم ځای کنه زیره د خیم خوشاله شو سرور انسان اسلام تر نه وته دا حق ضرور سړي ډیر مخکیږي دغه ته خباب ته وی د جمعرات په شپه باندې وی رسول الله د دعا کړو او ما د پته چې هغه دعا ده اللهم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دار ارقم کې دار ارقم ته چې کړه د ورسېدو نه اواز یو کې چې ما ته ورکول او نو دغه زور ور سره داخله کې ویریدو چیرې دې چې راغله دینه هدي الشرير دی فاستجمع القوم دا قوم طول رسول سره په کې کمزوري مرګري دا ټول رسول سره راجم شو رسول سره دې سوق دی وی دغه د عمر راغلی رسول الله تور سلام ته سبغرت اراده براغلی نو حمزه رن د الناس مالك وشي له عمر راغلی وان كان عمر اگر که عمر دې ورته کولوک که اسلام قبلي ډیر ښه کنه قبلي د تور او د سر ورته کولو کې د نه راشي ناغو عمر ته ور کولو چې کله عمر د نراغنو دی رسول سم د کپړې نه دي ونی ورخ کو وي ته قسم په دې انتظار چې الله ستاسو مبارک دي سيتونه نازل کړي لکه څنګه چې د ولید ابن مغیره مبارک نازل کړي الله هغه مبارک خبره کړي کنه په سورۃ المدثر کې نو ته قسم په دې انتظار نو عمر نو دی چې یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله زګويکو چې تر الله رسوله او الله دی عبادت حقدار دي نو فكبر اهل الدار د نجسوکم ناس بدر رقم کې ټول تکبیر وي د مکه دي یو خو دې تکبیر سره بیا ما رسول الله څنګه ډاری کې وته وي یا رسول الله کینا استوس و ډیر وخت بګنه تیر شي الاسنا على الحق بحقني يا مو بحق وإذا ما باتلني لا بارتلي ويا وففيهم الإخفاء يا رسول الله بيوري بردناش لو يمك بدبوس فوني كي وتو بحرت دا اول بير مسلمان بحر راح كارش بيوزي لو بدبوس فوني كي روتو أنا في أحدهما وحمزة في الآخر
یو صف په اوله کې حمزه رانه او بل صف په اوله کې عمر رضی الله عنه او منځ کې رسول صلی الله علیه وسلم. نو تر دې چې مسجد حرام ته لاړو نو قریش ماته وکتو او حمزه رانه ته وکتو. نو د ډېرې غصې نه یې سرونه بیا کته کړو او د یو بل سره دا خبره وکړه چې قوم زموږ نه ګډوډ شو، لکه چې دا غټ کسان زموږ نه لاړو. د هغه ورځې نه رسول صلی الله علیه وسلم دله نوم یې الفاروق، حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی. في كتاب الله نتلوه صباحا ومساء غربا